د پاکستان مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د عرب اماراتو نه د مئی په میاشت کې پاکستان ته 668.15 میلیونه ډالر لیږلی شوي. دا تیر کال دغه میاشت کې 315.8 میلیونه ډالرو. د سعودي عرب نه 819.3 میلیونه ډالر استولی شوي او دا په تیر کال دغه میاشت کې 540 میلیونه ډالرو. په دوبۍ کې د فاینانس فرم مالک وایي پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ له کبله سخت مالی کال ترسیلات کې زیاتوالی وجه ګڼل کېږي. ٹھیک ہے ډپ آیا اکانومي میں لیکن صحیح ده چې د پاکستان معیشت په ښکته تللی او ډېرې کمې سطحې ته رسېدلی، خو ورسره د ریل سټیټ مارکیټ نرخونه کم شوي، نو سرمایه‌کارو ته موقع میلاو شوي. څوک چې بهر ژوند کوي او هغوی داسې موقعو نه ګټه پورته کوي، تاسو به ګورئ چې پاکستان کې به په ریل سټیټ برخه کې سرمایه‌کاري نور هم سیوا شي. د یو بل کاروبار کوونکي په وینا نږدې موده کې پاکستان کې په هوټلو او ریل سټیټ کې سرمایه‌کاري کړې. یو هوټل یې اغوستی او هاوسینګ سوسایټي شروع کړې. زه کویت کې پیدا شوی یم. زما او کور والا ټولو پیدایش ته کویت دی، خو دوبۍ او کویت کې کاروبار کوو. دې موده کې موږ ډېره زیاته سرمایه‌کاري د پاکستان په ریل سټیټ برخه کې کړې. په عرب اماراتو کې وخت په وخت د پاکستانیانو لخوا د سرمایه‌کارو خصولو دپاره غونډې کیږي او د ځینو په وینا دغه هم یو وجه ګڼل کیږي چې هیواد ته د پیسو په انتقال کې زیاتوالی راغلی. کے درمیان ایک برج کا کام کریں. یہاں د پاکستان اقتصاد په دې انحصار کوي چې د بهر نه ورته پیسې راځي. نو موږ داسې موقع پیدا کړو چې دلته میش خلک پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي چې مارکیټینګ یې ګران دی، خو چې هغه خلک دلته او دا خلک هلته سرمایه‌کاري کوي، نو دوه اړخیزه ګټه به ترلاسه کیږي. د پاکستان مرکزی بانک شمیرې ښایي د مئی په میاشت کې د بهر هیوادونو نه 3.24 بلیونه ډالر هیواد ته لیږلي شوي چې د تیر مالی کال دغه میاشت په مقابله کې 54% زیات دي. په سټله توګه د روان مالی کال 11 میاشتو کې پاکستان ته 29.09 بلیونه ډالر د 8% زیاتوالي سره لیږلي شوي. د عرب اماراتو نه د 11 میاشتو کې 4.88 بلیونه ډالر او د سعودي عرب نه 6.15 بلیونه ډالر استولی شوي. کارپوهان وایي د ترسیلاتو زیاتېدل به د مالی خسارې کموالي سبب ګرځي او اقتصادي اهداف ترسره کولو کې به اسانتیاوې پیدا کوي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.